زما عزتمندو مسلمانانو رونو او کورونو کی اوریدونکو خویندو میندو، اللہ تبارک و تعالی د هر یو انسان سره دوه فرشتې ملګري کړي دي. یو د انسان خې اوږه باندې ده او بله د انسان په چپه اوږه باندې ده. چې هغې ته کرامن کاتبین ویلی کیږي. او بیا الله تبارک و تعالی د دواړو فرشتو کې یو فرشتہ چې کم خسیډ والا دا دای افسر او مشر مقرر کړی دا، او دا کم چې چپ سیډ والا دا چپ طرف والا دا دا د دې بلې فرشتې د حکم تابع ده. دا دواړه فرشتې د انسان اعمال لیکي. چپ سیڈ والا فرشتہ د انسان بد اعمال لیکي او خی سیڈ والا فرشتہ د انسان نیک اعمال لیکي. دا خی سیڈ والا فرشتہ دا بنے کو اعمالوں کے تپوس نکی دا چانا، بلکہ انسان چے کلا نیک عمل اکی دا فرشتہ ڈائریکٹ دے انسان دا نیک عمل اولی کی. او کما چے چپ سیڈ والا فرشتہ دا نو چے کلا انسان بد عمل ناکار عمل دو گناہ عمل اکی نو دا چپ سیڈ والا فرشتہ دا دیخی سیڈ فرشتے نا تپوس اکی چھے دا انسان دا عمل اولی کم او کنا. نو دا خی سیڈ والا فرشتہ ورطوائی لگ صبرو کا دا عمل لاملی کا دا گناہ لاملی کا دا جرم لاملی کا کہ دیشی دا انسان توبہ اباسی. نو کو توبہ ویستا نو لکلو تب ضرورت رانشی، خو چکل انسان توبہ انباسی نو آغا پرشتہ را اولگی بیاد دی انسان دا عمل دا اولگی. دا قیامت پا ورزبا تمام انسانانو تا عمل نامی ورکولی کیگی. مجرمانو لچکل جدوی عمل نامہ ورکڑی شی دی بوائی مال هذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. زمانگ دی عمل نامی لسشوی دی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا، ندی وڑا خبر پریخی دا انہیں غٹ خبر پریخی دا مگر آغیش مارلی دی او دی کی چی دی آغسی دی لکلی شوی دی. دا غٹیم کی بدوی دیر ارمان افسوس اکی. مومنانو تا بدوی عمل نامی ورکڑی شی دی بوائی فیقول ها امقرؤ کتابیا. دیکھو آراشے زمونگ دا عمل نامہ اولولے زمونگ پا دیکھو خدا دی دادی نو دی با خوشحالی گی. رونو دا یو حقیقت تے چی دنیا کے زمونگ دا زندگی دا عارضی دا، دنیا کی زمونگ دا لگش پہ ورزی دا ختمی دن کی دی او دا دی یو منٹ یوی گڑے یو گھنٹے یوی ورزی دا دی با زمونگ نا تپوس کی گی.
زما ستا دا هر صدا ریکارډ کیږي او بیا به دقه شان ماتا ته مخې ته حاضر شي بیا به لاسونه مروړو چې زمونږ د عمل نامو داسې لیکلي دي دا خو ما دا عمل ډېر پټ کړی دی دا کار ما ډېر پټ کړی دی هېڅوک رانه نه دي خبر شوي دا د کم طرفه دي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة نه وړه خبره پرېښې ده نه غټه خبره چې دی هغه پرېښې ده لہذا مونږ له دلته کې د خپل نفس تزکیه د خپل ځان صفایي دا چې دی هغه پکار ده چې مونږه د خپل ځان صفایي دلته کې وکړو او الله ته صفا سوترا مخامخ شو د الله مخې ته چې دی مونږه هغه صفا وجودونه الله ته مخې ته ودرېږو چې زمونږ وجودونه د غلطو اعمالونه د ګناهونو نه دا چې دی داسې وي دا صفا وي یو حدیث کې راځي او ډېر عجیبه او ډېر پیدامن او زمونږ دپاره ډېر د خوشحالۍ یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې درې اعمال ذکر کړي دي چې کله مؤمن مسلمان دغه درې اعمال خپل کی داغه په بدله کې به دی انسان ته الله ډېر څه چری داسې کی دا ورکی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د الله په نوم باندې صدقه وکي دغه انسان مال کمیږي نه بلکې د مال کې به الله پاک نور زیادت دا واچي پیدا کی په د باندې کم فرایض دي فرض صدقات تی په چې کم زکات وغیرہ دي هغه دی ورکی د هغه خیال ساتي الله به د مال کې برکت هغه اچي نفلی صدقات دا چې دی هغه ورکی د مال کې به الله تبارک وتعالى نور ترقی چې دی هغه پیدا کی نور زیادت دا چې دی هغه به پیدا کی نو ظاهری طور خو مونږه وایو چې یاره ما دا سیز ورکو او بس زما مال کی کمی راغې زما مال کم شو دا یری را سره لیکن حقیقت دا دے نبی علیہ السلام فرمائی چې دا مال کمیږي نه دے مال کی اللہ تبارک و تعالی زیادت پیدا کی دا نورم سیوا کیږي د دې سره سره د انسان عمر کې وسرم الله برکت چې دی هغه اچ کله ته د الله تبارک و تعالی په نوم باندې صدقه ورکې دې سره الله ستا عمر کې برکت اچ عمر دې چې دی هغه الله سیوا کی یو نوجوان دی سفر باندې زی مور ته دا وصیت کی بچی چې کله زید کور وځي د الله په نوم باندې صدقه ورکوه د سفر نه مخکې دا نوجوان چې کله د کوره واته مور ولا ډوډۍ پخ کړې ده خوراک ولا تیار کړې دي دې کې بار فقیر محتاج आवाज وکړو دې راولګید هغه خپل تیار ډوډۍ هغه فقیر لا هغه محتاج لا چې دی هغه ورکړه سفر شروع کو دوی روان دی لار باندې شپه دا تیاره دا پیاده سفر دي د په یو اجدها باندې په یو خامار باندې خپه کې خودا چې کله دوی
اندازه ولګوله پوه شو چې یاره ما خو مار باندې خپه ایښې ده یاره ده ورسره داسې نه چې مار ټک راکي د ټوکو او په څه طریقه باندې دوی رڼا وکړله چې ویې کتل هغه ډوډۍ چې کومه د خیراتي ورکړې وه هغه د هغې مار په خوله کې وه خوله یې بنده شوې به دوی چې څه مزل وکړو هلته کې د یو بزرګ سره ملاقات وشو دوی ورته دا واقعه بیان کړه هغه بزرګ ورته وی چې بس تا دومرې الله پاک رزق دومرې ستا زندگی و دنیا باندې لیکن ته چې د کوره راتلی او دا کومه صدقه تا ورکړله الله تبارک وتعالی د هغې صدقې په برکت باندې د هغې اجدها او د هغې مار هغه خوله بنده کړه او تعالی الله پاک نور عمر چې دی هغه درکو لہذا په مونږ باندې د الله څومره احسانات دي مونږ له الله بېشمېره نعمتونه راکړي دي که چېرته کور ته یو سوالګندې راشي څه څیز رانه وغواړي یا هسې روزانه مونږ د خپل وس مناسب څه نه څه صدقه دا چې دی هغه ورکو د دې سره الله لویې لویې بلاګانې دفع کړي موسی علیه السلام کوهی تور ته روان دی یو کسو سره میلاو شو موسی علیه السلام ته عرض کی یا موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته لاړ شه د الله خدمت کې سوال وکا چې د پلان کې په قسمت کې څومره رزق دی نو الله ټولو له په یو ځای باندې ورکا چې مثلا اخلاص شي چې څومره رزق دی زما قسمت کې موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته لاړ د الله نه سوال وکړو د دغه بنده باره کې دغه په قسمت کې الله تبارک وتعالی یو بوره وړو او دغه شان سغله دا ولا الله قسمت کې لیکلی و چې ستا ټول قسمت کې دا ده هغه ورته میلاو شوه دې کې یو کال نیم تیر شوی دی موسی علیه السلام بیا روان دی لار کې ملاقات د سره شوی دی حیران دی چې دا خو هغه کس دی کم چې ماته دا ویلیو چې د الله نه سوال وکړه چې مال زما د اعمال زما قسمت کې څه دي چې دا راله په یو ځای راکړي ناغه خو یو بوره غله وغیره وه ناغه بوره خو په میاشت کې یا شل ورځو کې ختمیږي نو زه خو چې ګورم د دې سړي کال تیر شو د هغې نه هغه مال ښه سیوا شوی دی څاروي دي میلمانه راځي خوراکونه کوي ډوډۍ خوري لنګر یې سټارټ کړی دی دی چې کله د الله راز لتلی دی کوهي تور ته الله ته سوال کی یا الله زه حیران یم چې د هغې بنده په قسمت کې تا یو بوره خوراک او رزق دا لیکلی و نن خو ما ولیدل د هغې د کور سره لنګر چلیږي میلمانه راځي خوراکونه کوي ډوډۍ خوري لنګر سټارټ دی الله تبارک وتعالی ورته وحی را ولېږله چې یا موسی واقعي چې د دې انسان په قسمت کې دغه یو بوره وه او دغه لږه غله د په قسمت کې لیکلې شوې وه لیکن کله چې دته دغه مال میلاو شو د هغه خپل مال ټول په غریبانانو باندې میلمانه به یې راګرځول په هغوی باندې به چې دی هغه خورول او تا ته پته ده چې زما په نوم باندې څوک یو څیز ورکي زه له بدله په 700 چنده چې دی هغه بیا ورکوم نو دا ډېر هوښیار بنده و دا خپل ټول مال راواغس او په خلقو په نیکانو باندې د الله په نوم باندې هغه ورکو مال کې برکت چې دی هغه د دې وجې نه پیدا شو نو د دې وجې نه حدیث کې راځي
چې تاسو د خپل مال نه صدقه ورکوي ستاسو مال کې بچا ته کمی رانشي او ور سړی د خپل وسه پورې پړ دی ستا 1 روپۍ وس کېږي 1 ورکا 5 روپۍ دی کېږي هغه 5 ورکا په اخلاص سره په صحیح نیت سره ورکا چرته به دې مال کې کمی چې دی داران نشي الله دې انسان په نیت باندې فیصله کی کور کې مونږ سالن پخو یو پیاله اوبو ته سیواګرې واچو چې کېدی شي میلمه راشي دا پکې د میلمه ایسه شوه یا لګړو سره سیوا کو د وړو سره چې کېدی شي میلمه راشي دا یو ډوډۍ به پکې زموږ د ګاونډیانو شي یا به د میلمنو شي که هغه رانغی تا ته د هغې ثواب په پریکاتو کې میلاو شي نو لومبۍ خبره دا ده چې مونږ د خپل مال نه د الله په نوم باندې څه ورکو صدقه چې دی هغه ورکو دې مال کې به چرته کمی رانشي زمونږ خو ټولو دا لالچي چې زمونږ دا مال سیوا شوې نو چې د مال سیوا والی غواړو نو څه نه څه ورکړه به د الله پاک په نوم باندې کو که نه داسې به کو دویمه خبره نبی علیه السلام او فرمایل چې کم انسان عفو او درگذر کی دا هغه انسان عزت په خلقو کې سیوا کیږي عفو او درگذر معافی کول دا الله د رضا دپاره یو بل معاف کول د دغه انسان عزت په معاشره کې په خلقو کې اوچتیږي بلندیږي با ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا د بلخ گورنر او بادشاہ د الله د رضا دپاره د خپل بادشاہت ارس چا دا قربان کړیو تاریخ لیکلی دی چې دا پیاده حج کړی دی په یو قدم باندې به 2 رکعاته نفل کول په داسې طریقه باندې دی بیت الله شریف ته رسیدلی دی ډېر یو عجیبه داستان دی دغه ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه روان دی سفر باندې کشته کیږي یو څو نوجوانانو سره هم هغې کشته کې ملګري شوي دي او دا نوجوانان خو جو مستی بکیږي ټیم په ټیم گپ شپ لګي دی چې کله دی کشته ته ختلی دي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه سره اوم دی سفر سٹارٹ تی رټولو دوی گپ لګي او چې کله دوی په سور کې راشي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دی سر لپکی یو سپیړه ورکی د سر کته کړی دی اسم نوی گپ لګي او په گپ کې چې راځي جو دنه پکې یو سپیړه تنبیه وختي خرایلی دي خرایلی سره دی او سپیړه دي تنبیه د ځان کې ډېر زیات برداشت پیدا کړی دی ډېر برداشت کی الله تبارک وتعالى وت الهام وکړو او دا ډېر انسانان چې کله نیکه کې دوی مخ کې لاړ شي دوی د الله سره یو تعلق چې دی هغه روغ شي الله دې موږ دغه مراتب ته ورسي الله ته الهام وکړو چې ابراهیمه تو ګوراډو سوینا دې نوجوانانو خو ستا ډېر هڅه کو دا ستا یې ډېر سپکتیا چې دی هغه وکړه سوالو کا جیسے سوال کې چې الله وی چې دا کشته بدی باندې سکم الټا کم ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه چې کله په شډاره کې لاس اوچت کړو او څه سوال کی ویا الله تو خو وی چې د دې خلکو باندې زدا کشته الټا کم او دوی تبا کم الله داسې وکړي چې د دوی د زړونو دا کشته الټا کا الله د دوی دا زندگی بدل کا د ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه دا سوال دا دعا الله قبول کړه څومره نوجوانان چیو
الله تبارک و تعالی د زمانه اولیاء بزرگان مشایخ د هغوی نه روغ کړو. دا د عفو او درگذر ثمره ده. معافي وکړله که موږ وي موږ خو به دومرې خیرې کړې وې چې په هغه کې برداشت و صبر یې وکړو عفو درگذر معافي یې وکړله د هغې د برکته الله تبارک وتعالی هغې ټولې کشتۍ والا ته هدایت چې دی دا نصیب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر باندې روان دي ستړي شوي دي د مکی صحابه کرام هم دي نبی علیه السلام هم دی یو ونې ته خپله توره اچولې ده دې کې یو کافر راغی او ډارې کې د نبی علیه السلام توره راواغسته په دې لالچ باندې چې نعوذ بالله قتل به کم د کافرانو نه به په انعام والم. نبی علیہ السلام را بیدار شو دا کافر ورته وی من یمنعک منی څوک به دې رانه خلاصي. کافر ته څه پته ده نبی علیہ السلام د الله نوم واغستو چې د نبی علیہ السلام په شونډه او ژبه باندې د الله نوم واغستی چې دا به څومره طاقت لري. نبی علیہ السلام وفرمایل الله چې دای وې د دې لفظ سره په هغې کافر باندې دومره رعب راغی توره تې کته ورتاوه شوه. نبی علیہ السلام راوچته کړه کافر ته وي من یمنعک مني وي تا به زما نه اوس څوک خلاصي. کافر منتونه شروع کړه نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام معاف کړو د الله د رضا دپاره. الله تبارک و تعالی هغه کافر ته ایمان نصیب کو مسلمان شو. د فتح مکی په موقع باندې نبی علیہ السلام چې کله مکی مکرمه ته داخل شو خود بزان پسې دروازې بند کړې وي کورونه بند کړي د ځان پسې چې نن خدا سي ورځ دا نبی علیہ السلام به زمونږ نه خپل بدل اخلي څومره تکلیفونه سختیم چې ته رسولې دي نن به خپل بدل اخلي. زمونږ د زنانو عزتونه به لوټ کیږي زمونږ نوجوانان به قتلولی کیږي بوډاګان به قیدیان کولی کیږي زمونږ بچي چې دا به نیولی کیږي. ډېر زیات غم دی ورسره دې کې ورځ تېره شوه زنانو سره غم دی کیدی شي د شپې ته صبر کړی د شپې به مونږ باندې کورونو ته راپسې راواوړي شپه هم تېره شوه سهار شو ماشومان یې د کوره ویستو ویسي کوي چې د نبی علیہ السلام څه وشو چې کله هغوی راووتو نبی علیہ السلام د بیت الله شریف نه څوک طواف کی څوک حجر اسود ښکلي څوک صفا مروه په هغې کې سعی کی او بیا نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې کم کسان په خپلو کورونو کې پاتې شو هغه معاف دي کم کسان چې جماعتونو ته داخل شو بیت الله شریف ته هغه معاف دي څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه معاف دي عام د معافی اعلان نبی علیہ السلام وکړو. دې کې د هندیم تمه پیدا شوه. هنده دا هغه بیبي وه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شونډې وګونه پوزه دی ترې نه کټ کړي سینې ورله څیرلې وه زړه اینا سږي دا ارسې ته رېستلي وو دی داسې ټوټې ټوټې کړي د ډېرې غوسې نه به یې پې چکونه لګول په ښکاره نه راځي مخې پټ کړی دی. د زنانو مشره ده او راله د نبی علیہ السلام مخې ته کېناسته بیعت کی ایمان راوړي. نبی علیہ السلام ورته وي دا به نه کوې دا به نه کوې دا به نه کوې وی غلا به نه کوې. نو دی یو خبره وکړه وی زما خاوند څه شوم غونته دی پلان کې وی که زه دې نه په پټه سوالم نو اجازت به نبی علیہ السلام وپېژنده وی انت هندون وی ته هندی دا پر پیدو شوه په یاره باندې شوه وی آو د الله رسوله نبی علیہ السلام هغه معاف کړه. هغه وحشي راغی کم چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی هغه راغی نبی علیہ السلام ته کېناست نبی علیہ السلام هغه معاف کو. نو عفو او درگذر دویم دا صفت دی چې کله دا مؤمنانو کې پیدا شو نو د دې مؤمن په دې سره عزت کمیږي نه
نبی علیہ السلام فرمایي چې د عزت په معاشره کې خسیوا کیږي. د دې وجنا چې دا صفت خپل کو یو لومبه تاسو ته ما وې د خپل مال نه د خپل وس مناسب صدقه ورکول. نو د دې سره بس تاسو مال کې الله برکت اچي زیاتیږي. با دویم عفو او درگذر کول په معاشره کې بستا عزت سیوا کیږي. او دریم صفت نبی علیہ السلام فرمائی تواضع عاجزی پزان کے پیدا کول. نو حدیث کی راضی من تواضع للہ رفعه اللہ، چاچ بزان کے عاجزی پیدا کڑا دغ انسان با اللہ پاک اچت کی بر مرتبی تا مقام تا دیتا بیچ دی غا اورس. دا دری صفات دا من پزان کی پیدا کو دا سی بگو کنا انشاءاللہ آسانی خبری دی. دخپل وس مناسب دخپل مال نا صدقه ورکول. روزانہ زما 2 روپے وس کیگی یا وس کیگی 15 کیگی دا اللہ پا نم باندے پا پٹا باندے ورکا چالا. دویم چا دا سر زیادے کردے دی چا دا تسویلی دی دا اللہ دا رضا دا پارے معاف کوا. دا صفت ځان کې پیدا کی. او دریم دا عاجزی صفت تکبر نزان ساتے د لوی نزان ساتے تکبر چتا اونکے ځکه دا ډیر خطرناک جرم دی. اللہ دا انسان ذلیل کی بیان اللہ تبارک و تعالی فرمائی الکبریاء ردائی، لوی دا زما صادر دی دیگی گوریزه دا زان سر سوک نشریکو ما. تکبر بنکے اخپل زان باندې سوچو که چې سوما هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. دا انسان اشینو انا خلقنا الانسان من نطفت دا یو پلیت ساس کی نا اللہ دا انسان پیدا کو. دا دا انسان حقیقت تے.